السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورور پوښتنه کړې ده چې دا بعضې خلک د لمانځه مخ ته تېرېږي، دا تېرېدل دا اوس په ټول مذهبو کې نشته او که یوازې په حنفي مذهب کې نه. محترم او ټول مذاهب پر دغه باندې اتفاق دی چې د لمانځه مخ ته باید سړی نشي تېر، باید ستره جګه شي. نو اوس په کومه اندازه کې چې سړی نه تېرېږي، وایي که په غټ مسجد کې غټ مسجد و او یا صحرا کې سړی ولاړ و، نو بیا چې دا سړی دا لمونځ کوونکی چې سجدې ته ګوري، چې سترګې د سجدې پر ځای فضا کې او له هغه څخه اخواته چې څومره اندازه معلومېږي په هغه کې به نه ورته تېرېږي. او پاته په کوچني مسجد کې هغه وایي د هغه موضع د سجدې چې هغه دی سجده لګوي پر دغه ځای باندې، نو ما ورته تېرېږه. او حیله یې دا ده چې سړی دغه وکړي، د دې عمله څخه ځان خلاص کړي چې یو پټو یا یو لکړه یو شی هغه د سړي مخ ته ونیسي، نو باره تېر سي، بیا څه مشکل نه پیدا کوي. خو لیکن وایي که چیرې مسجد کوچنی و او استواني یې نه درلودې، نو د لمونځ کوونکي د دې تېرېدونکي په مابینځ کې ځای نه و، بیا نو هر ځای که دی تېر سي لمونځ یې مکروه دی. او که مسجد غټ و هغه نو بیا حکم د صحرا لري چې هغه تر سجدې و اخواته تېر سي، نو بیا څه مشکل نه لري. تاواهندیه جلد اول صفحه 104 صفحه 104 مبحث کتاب الصلاة الباب السابع په مفسدات په مکروهاتو کې د لمانځه دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.